ما تاسو ته ویلو چې منافق هغه چاته وایي چې په زړه یې یو وي او په خوله یې بل وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې دا قسمه خلق ډیر زیات ظاهر براله پیغمبر ته او دعوه به وکړه چې یا رسول الله آمنا بالله وبالیوم الاخر، مونږه په خدای ایمان راوړی دی او په ورځ د آخرت مو ایمان راوړی. الله ورته فرمایل چې وما هم بمؤمنین، مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر دعوه د اسلام باندې ځان او مال بچ کوي، حقیقت کې دوی گویا مسلمانان نه دي. دا ظاهره دعوه د څه شي د پاره؟ یخادعون الله والذین آمنوا، دوی ټګي کوي د الله سره. دوی دا غرض دی چې په دغه مونږه خدای هم دوکه کوو او دا مسلمانان هم په دوکه کوي. الله فرمایي وما یخدعون الا انفسهم، دوی ټګي نه کوي مگر د خپل ځانونو سره. الله سره څوک ټګي کولی شي؟ الله خو هغه ذات دی چې عظیم نه عظیم قوت په یو سکند کې ایره کړي. هغه کم طاقت او کم قوت دی چې د الله د ذات مقابله به وکړي. په دې کائنات کې وګورئ عظیم نه عظیم طاقتونه چې څه وخت کې الله راونیسي نو څوک یې خلاصولی نه شي. دا څه څوک کولی شي؟ زما عزیزانو عرض دا و چې دا بې وقوف دي، ناپوهه دي. دوی دا خیال کړی دی دا هغه چلو چې نمرود یو لوی برج جوړ کړ، برج یې جوړ کړ او پاس وروختو. وی زه د دغه خدای سره جګړه کوم چې دا د پیغمبران ما ته مخکې مخکې. برج ته پاس وختو، غشي ویستلې اسمان ته شروع کړ. پاس چېرته په غشي باندې مارغه لګېدلی دی، هغه په وینو سور غشی را پرېوت. ملګرو ته یې وویل چې زه مبارک شه، د پیغمبرانو خدای مې وویشتو، دا د وینې ترې راغې او بس بچ شو. زما عزیزانو دا یو دوکه ده د نفس چې مونږ پکې پراته یو، یو فراډ دی د نفس چې مونږ پکې پراته یو. د الله گرفت او د الله پکړ چې دی هغه دومره سخت چې د دنیا یو طاقت بیا خلاصولی نشي. امتحان د پاره کله الله ډیل ورکي سړي ته، پیسې نه پیسې ولا ورکي، دولت ډیر ورکي، اقتدار نه اقتدار ولا پلاس کې ورکي، د ملک حکمرانی کی بیا دې چې په ګډو وډو سر شي نو بیا ولا لګو مروګت کی ډیل ولا ورکي. ناګهانه بیا رونی راوی نیسی، بیا د حیرانی چې خدای دا څو شو. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ان بطش ربک لشدید، دا د خدای نیول داسې سختی چې بیا څوک خلاصولی نشي. مولانا روم وایي ان بطش ربک لشدید څه معنا؟ د دې دا معنا ده چې تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از تورا. د خدای په صبر غاویره کېږه ما چې زه هر څه چې کوم خدای ما ته څه وایي نه. دیر گیرد سخت گیرد از تورا، د ورځې پس موده پس به دې راونیسي او داسې به دې ونیسي چې بیا ستا خلاصولو والا به زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا منافقان دا بې وقوف کمقلو ناپوهه وو. دوی دا پوهېده چې مونږ خدای له دوکه ورکوو او دا مسلمانان دوکه کوو په دې ظاهر دعوې د اسلام باندې. نو الله فرمایي چې وما یخدعون الا انفسهم، دوی ټګي نشي کولی مگر خپل ځان سره. خدای سره څوک ټګي کولی شي؟ الله سره څوک زیاتی کولی شي؟ الله سره څوک ظلم او جبر کولی شي؟ ځکه چې هغه دومره لوی طاقت مالک دی چې هغه له د چا زور نه ورغی. د هغه زور په ټوله دنیا حاوي دی او هغه له د چا زور نه ورغی. دا خیال هم نه وباسئ چې زه د یو عظیم طاقت مالک یم او زه خدای سره هم جګړې نه. فرعون، نمرود، شداد، حامان
د دې ټول مثال ستاسو په مخ کې پروت. فرعون 400 کاله بادشاہي او په 400 کاله کې چرته په سر کې نه وکړي او چې ونیول شو نو موسی علیه السلام ته आवाज وکړ چې منم هغه ستا خدای کوم اخلاص دی. هغه ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. دغسې حامان وګورئ، دغسې نمرود وګورئ، دغسې شداد وګورئ، تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و چې دا منافقان بې وقوفو، دا ناپوهه وو. اوس سوال دلته یو بل دی چې یو اعتقادي منافقي او یو عملي منافق. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا منافقان چې وو دا اعتقادي منافقان، د دوی اعتقاد چې وا د پیغمبر او د خدای منلو نه و. عملي خدا و چې پیغمبر په مخ کې دعوه کوله چې د خدای او رسول ورته. علما لیکي چې آیا دغه اعتقادي منافقان چې کوم د رسول الله په زمانه کې د هغې نه وروستو دا مړه وخت کې خبره خلاصه شوه او که اوس هم شته، نو اوس زما عزیزانو شاذ و نادر که چرته وي به عملي منافقان ډېر دي او اعتقادي منافقان نشته. عملي منافق ګویا کې دې ته وایي چې په زړه کې دي اراده یو څه او تکه یې بل. خبره ده یو ورځ ما پیاله لاس کې وه د چایو، یو سړی راغی ما ته وی چې تا خو مولانا صاحب چایو ختم ونه کړو، ځکه زمونږ خلک یو په لکۍ نیمګړي نور بالکل داسې برابر دي چې په څلور بولي ګرځی سړیتوب سره یې ډزې کوي. اوس وایي تا خو ختم ونه کړو، داخله یم داسې کړ. خبرې چې کوئ شیشه ګرځوئ ځان سره، د خولې ته هم ګوره، د سترګو ته هم ګوره، د حرکاتو سکناتو ته هم ګوره. خبرې چې کوې د خبرو کولو چل زده کړه. په لاره چې ځې په لاره د تلو چل زده کړه. اوس دا د سړیتوب دی یا شرافت دی چې ته اوس خلک ناست دي تا خو څه کمه نه کړې، یعنی بل په مجلس کې ملزم کول دا هم سړیتوب. مال سب مې ځکه ونه کړو چې زما هم دا یو پیاله واړه مې نه و چې تاله یې درکړم، چې ست مې کړی وی نو دا هم بیا منافقت کې راغلی. دې خبره پوهېږې زړه مې نه و، دا د کور دی او د کوره راووتې او ضرورت څه دی چې زه دلته ارزنجانه کې والی چای وڅښم، دا هم منافقت. نو دا یاد لرئ چې زړه دې نه و او ست دې وکړو، دا هم منافقت. ځکه چې منافقۍ وایي دې ته چې پړی یو څه یو پوښه بل. تاسو خیال راکړئ. نو عملي منافقان مونږ ټول یو. الله دې مو ساتي د اعتقادي منافقت. عملي منافقات مونږ ټول خو یو سړي به دې زړه نه وي چې زه سلام پرې واچوم، زړه به دې نه وي او ته به ووایې چې سلام علیکم. دا هم عملي منافقت، ځکه چې زړه دې نه و، اراده د زړه دې نه وه په ده د سلام اچولو وا دې چولو، دا هم عملي منافقت. ایثار شئ روټۍ تیاره ده اوړه دې نه و، هلته در کره څه پخ کړي نه وو، لانې ډینګړې روټۍ تیاره ده. اوس هغه وایي چې ښه ده کېږه نو دلته به وخورو، بیا به څه چلي. دا هم عملي منافقت. زړه دې و او موجود څه شی و بسم الله، زړه دې نه و موجود څه شی نه و مه کوه. که ته ملک دی او رواج دی او فلانی دی نو مجیزانو زمونږ ملک کې خو د هر شي رواج دی. که تاسو زمونږ ملک کې خو د ګډېدو رواج دی، ځکه مونږ ټول ګډېږو. جنج کې چې روان یو ټول ګډېږو، ځکه زمونږ ملک کې به د دې هم رواج وي. تاسو خیال راکړئ. نو مونږ یو ټول د عقل نه پاک. دغه خلک یو چې الله ورته وایي وما یشعرون، دا بې وقوف دي، دا ناپوهه دي، په خبره نه پوهېږي. نو مونږ د هېڅ شی تجربه نه ده. مجنون نه استاد امتحان اخستو وایه دا الف دی که بې ده که دا دی که دا دی، هغه ورته ویل استاد غوږ کېږده
ما د عشق په درس کې نور څه لوستي نه دي، ما د عشق په درس کې نور څه لوستي نه دي، بے د زلفو بے د خط او بے د خالا. استاد والله کبھی پوئے طالب بے تیسے نہ پوئے گا، بس د عشق درس میں لستے دے او د زلفو د خط و خال تپوس ککے تیرا خدا کی نہیں په بل څه نه. زمون ملک عزیزانو په بل څه نه پوي، زمون ملک د الله نه باغیانه حرکات او سکنات ډېر خپوي. کباب د دین ته راولي بیا تاسو وګورئ دا تر بل ورځې پورې تاسو لګیاي د اندرا ګاندھی بد وایي، نن هم ته شهیده جوړه کړې ده، شهید هم ته جوړه کړې. دا به څوک د جمهوریت ستوری ورته وایي، هله وایي د جمهوریت ستوری پې وته، څوک وایي د حق علم برداره وه، څوک وایي هله زه پې د ړنه ډېر خفه یم، زمونږ حکومت هم پې ډېر لوی غمګین کې ښکاره کړې ده، جنډې سر نه کړي. هسې دې باندې به سره سوچ کوو چې زمونږ زړه دا دی چې یو هنده وه مشرکه پلیته مرداره نه جي، او مونږ په هغې د زړه نه خفګان ښکاره. تاسو وګورئ د خپل ټول ملک کرتوت، د لیډرانو کرتوتونه وګورئ، د حکومت کرتوت وګوره، د حکومت کردار وګوره، څه کال یې جوړ کړی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اسور لسوا کال رستو مونږ کې څه فرق دی؟ دا هغه ښځه وه چې د دې دومره لوی اثر و په روس، که دې ویلی وی د زړه نه چې روس دې فوج وباسي د کابل نه پاتې کېږي، تر ننه پورې غږ وکړه. تاسو خیال راغلی روس الزام لګولی دی په امریکا باندې چې د دې په مرګ کې د امریکې لاس. یوه ښځه په انډیا کې مړه ده، هغې کې د امریکې لاس و. تا چې زرګونه په کابل کې مړه کړه، په دې کې د چا لاس؟ کار دې څه و چې پردي ملک ته راننوتی او زرګونه مسلمانان دې تباه کړه، ملک دې وله تباه کړو، کورونه دې وله وران کړه، په دې کې د چا لاس؟ په دې خو به زه خوشحال شم چې امریکا یو ابلیس او شیطان ملک دی د دې ځمکې دپاسه، لیکن روس غوندې ملک څنګه په هغې الزام لګوي چې په دې کې د امریکې لاس و؟ تا چې خلک یو اندرا مړه ده، په هغې کې د امریکې لاس و، تا چې لکونه خلک په کابل کې مړه کړه، په دې کې د چا لاس؟ تاسو خیال راغی د دې ملکونو د حالاتو ته وګورئ، حالاتو ته د ملکونو د پالیسو ته وګورئ. زمونږ خلقو د منافقت لګیا به عظیمه ښځه وه، فلانه ښځه وه، دا هغه ښځه نه وه چې چا نیم پاکستان تا نه کټ، دا هغه نه وه، دا هغه نه وه چې پرون یې درته په کشمیر کې څو ویشت الکفر کلهم ملت واحده، کفر ټول یو دین او یو مذهب دی. قرآن هم پرېښی دی منافقت کوي، دین هم پرېښی دی منافقت کوي، مذهب هم پرېښی دی منافقت. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. الله وی یهود او نصاراو ته به دوست نه وي، یهود او نصارا د چا دوستان؟ ټول کفر یو ملت، کافر چرې د مسلمان دوست دی؟ والا مسلمان خو مسلمان پاتې وي. تاسو لږ سوچ وکړئ، 1,80,00,000 دي سکان په پاکستان، 1,80,00,000. تو یو ګوردواري بې عزتي شوې وه په انډیا کې چې دربار صاحب ورته وایي، یو ګوردواري او څه سیکان پکې مړه وو. تماشه مو کړه چې په یو میاشت کې د دربار صاحب بدل واغست، په یو میاشت. څونه حالت په داسې مسلمانانو چې بیت المقدس غوندې جومات
यहूदो غوندې پلیت په لاس کې دی تر اوسه بدل نه دی. یو اخبار ایډیټر وی زه د سیکانو په مذهب قربانۍ دپاره وی سلام مذهب دی ته انګریز غوندې قوم سیکان نه و چوکیو انګریز فوج کې به نوکرانو سیکانو ورته وی زمونږ مذهبي شعار دی پټکی په سرول فوجي ټوپۍ به مونږ نه په سره وردی سره به پټکی و لیدلي دي چېرته سیکان رانجه خو دې لیدلي که نه چټاکی چټاکی دغه باندې پوهېږئ چې جمعې په ورځ یې صاحب ځان غوړ را غوړ کوي او مسواک هم کوي او پرې په ځان وکړي څه چل دی جمعې مانځه ته روان یې ملک ټیپر کوم انګریز غوندې قوم چونکې یو شوی او د سیک دې مشر قانون یې ولا بدل کړ چې سیک به د وردی سره ټوپۍ نه په سره سیک به د وردی سره پټکی بیا د سیک په لاس کې یو بنګړی چې دا د سیکانو مذهبي رسم وردی سره به زما بنګړی په لاس کې یو ته به راته غږ فرنګي دام منل مسلمان لفتین دې برتی کوم خدای ګیره به دې کړې خجي خجي مور له ورغلی مورې وایي چې ګیره کوي بچیه په ګیرې بالا شه هله سر کوه پلار زن طلاق ته ورغلی و ما خو درته پرون وی چې ګیره کله کا دا پلاران دلګان وګوره دا میندې کنجرې وګوره دا زامن حرامیانې وګوره تاسو پوه شوئ مسلمان څه مذهب دی زما دې سترګو څومره هلکانو لیدې سوچه ګیرې بلکل هلکه څه چل یاره فوج کې برتي کېدم ګیره یې نه خوښوله خدای په فوج کې برتي هم نه کو تاسو خیال را زما عزیزانو هلته نن ستا د ملک افسران چېرته په دوره لاړ شي او د خپل ماتاتو حجامت لوی وګوري نو ورته وایي ولې پیسې در سره نشته د حجامت کولو ګیره دې ولې نه ده کله دا ستا د ملک افسران ورشئ د ګورو نانک خلک د ګورو نانک ملګري وو تا کې ایمان نشته تا کې ایمان وای نو ولې په بیت المقدس د یهودو په قبضه اسلم دې غیرت ته وګورئ تا زمونږ د ګورو نانک د جومات بېعزتي وکړه په یو میاشت کې بدل وه سوچ کې دا مه وایې ستوری پرېوتو پلانې پرېوتو پلانې داسې به ته هم ډېر ډک شې ستوری او کار چې چلې پرې به خبرې د کردار کوه بیا دې کردار ته وګوره د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم وه 80 کروڑ دنیا ورشئ نن هم په دلي کې د هغې کور وګورئ چې کوم کور کې دا اوسېده کور یې وګورئ خوراک یې وګورئ لباس یې وګورئ ته به بیا ومنې چې جمهوري ملکونه دغې په ټول هندوستان کې د بل ملک موټر نشته مجال دی چې په انډیا کې د بل ملک موټر وګورئ د بل ملک لاره یې وګورئ هر شی په خپله جوړئ هر شی په خپله لباس یې وګوره پرون یې زوی وزیر اعظم شو د 2.5 پیسو ټوپۍ په سر ده نن دلته مورې ټوله ورځ سوټې تپي هغه هم د 2000 روپو کرکل په سر میندې سوټې تپي دا قوم دی دا ملک دی وزیران یې وګوره یو مرداره شیرواني به یې چولي او د 2.5 پیسو ټوپۍ او په پښو کې به هغه د 200 روپو پڼې پخولي او د آل انډیا وزیر به 80 کروڑ دنیا وزیر نن راشه ته وګوره د 3.5 ملک دی زمونږ او د دې د وزیرانو شیروانیان یې وګوره هغه ټوپۍ یې وګوره هغه بنګلې یې وګوره هغه موټر یې وګوره ګنمینان یې وګوره سیک قوم سره یې تنازع او سیکان یې ګاډو اعتبار یې پرې کړی و چې ټیک ده ما ته به فخر وي که زه مړه شم د قوم په خدمت ضمیر دې ته وایي دې نه سبق زده کول پکار دي په جنډو راټیټولو کار نه به دې نه کېږي چې د ورځې 15 شیروانۍ بدلوه او 15 پرتګونه اغونده او 15 ټوپۍ بدلوه د ړومبی سپیناوې ننوزه او جوړه بدلوه ننوزه او جوړه بدلوه ننوزه او جوړه بدلوه ړومبی دې وینځه راوینځه په دې نه کېږي دا شرمېدلی ملک دا به عمر له ښه ورځ نه چې د چا غیر ضروري اخراجات دومره دي چې پناه ورشئ د هغې خلکو تنخواګانې وګورئ
هغه خلکو ملکی حالت وګورئ. ایټم بم اراده دې نه دا کړې او یریږي چې هغه د حمله را باندې کېږي او حمله درته ټوله دنیا 15 حصہ دنیا انډیا وه او ښځې حکومت کولو اندازه وکړه. مونږ که سړي یو نو په مونږ څه مونږ که سړي یو په مونږ څه. رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، کبوت زلزله د سرو شي انسان نه دی. بوت زلزله د سرو زرو کا انسان کېږي نه. نو انسانیت چا کې په دولت نه راځي. دعائیں ملنگی دعائیں تناستی ہو انسان